بابا به شکار وکړه ته کور ته ځه غرمه ده او زه بس دا لږ کار دی دا راټولومه صحیح ده بس سبزیان هم دونه نه دي ښه ته به لږ ارام وکړې ځه صحیح ورکه ته زما را پیسې ولې نه راکې پرېږده لکه پرېږده پرېږده خدای دې پېښه او بنیادو باڅه تڼۍ دې راله وشلولې پرېږدې خرابوم دې شپږ کاله وشو ولې ته زما پیسې خورې نو در به کم کړه قرضدار یې چا وجې دی خو در به یې کم کړه تا خو مونږ له ټولې تڼۍ ویستې ته خو روزانه مالې دا ټایمونه راکې نو ولې زما پیسې به ته کله راکې نو زه تا نه څه تختم خو نه خو دا مې دوکان دی روزګار لږ خراب دی چې روزګارونه ټیک شي در کوم ده لکه نه نور ته والله کې یو ملت هم ګورم دا پیسې به اوس دلته راکې ماله در به یې کم نه راځه ته کور ته ځه بیا به یې در وړمه 2 لکه روپۍ دي او په ټک ټک پې راکې خزانه چې کار دی اوس خو ما سره د منډۍ پیسې 1 لک شته دا به درکړم 1 لک روپۍ او 1 لک په انشاءالله یو څو ورځې بعد درکړم چې 2 لک روپو کې 1 روپۍ کمې که نه نظم ده نه ټولې به راکې ښځه بس ټولې خو اوس ما سره نشته 1 لک روپۍ راسه د منډۍ پرتې دي کوی چې دا درکړم نو دا به درکړم او که نی نو به بیا به ټولې په یو ځل درکړم اوس ځه روزګار مونږ له مه خرابوه راځه په ګلخان ماما باندې به فیصله کوو په ګلخان ماما اوس څه کې مړه په هغه سله فیصله کې خو ناجوړه سړی دی غریبو شوګر هم دی او بلډ هم ښایي کېږي اوس په هغه مونږ له څه فیصله وکړي نه په هغه به فیصله کوو ما له به پوخ ذموار راکې وانه خو ستا سړی دی یا به زما ذمواري لري او یا نه اوس په ما ته وایي چې خامخا به پیسې ورکې هغه چې څه فیصله وکړي هغه به ما ته منظوره ښه راځه چې ورشو راځه فیصله دله زه کوم بچې خو ګوره دواړه به پکې خبرې اترې نه کوې زما خبرې ته به لږ غوږ ږدې بس ګلخان ماما چې تا څه فیصله وکړه مونږ دواړو ته منظوره ده منصفه بچې ستا قیصري پورې 2 لکه روپۍ دي نو قیصري بچې دا پیسې به ته دله کله ورکې ګلخان ماما پیسې خو ورته مه ووایي چې یو څو ورځې بعد یې در کوم اوس دا بازارونه هم لږ خراب دي خو دې امني نه دي وي اوس په دې ټک پې راکې او په ټک یې زه څنګه ورکړم تا ته ولې پته نه ده څه ما له به یې اوس راکې اوس نو چې اوس زه مړی وکړم ګلخان ماما ته هم بیا وې والله سړی دی بېګونه وجلې ده وګوره دا څه حالات دي ته پرېږده منصفه بچې زه دله فیصله کوم که سړی د زما مخکې د ګرېوانه ونیوه زه دله فیصله کوم دلته تاسو ما له څه له راغلي یې ګلخان ماما خو دقه چلي که نه دقه بدماشۍ را باندې کوي اوس داسې کار دی 1 لک روپۍ ما سره شته دا به وله ورکړم او یو څو ورځې بعد به 1 لک نورې ورکړم هلکه دا خبره خو صحیح ده یار دا 1 لک روپۍ ترې نه واله او دا 1 لک روپۍ به یو څو ورځې بعد درکړي او که درې نه کړلې بیا به زه درکړم ټیک ده ګلخان ماما ته ذمواري اخلي او بالکل بچې زه ذمواري علم خو چې ستاسو دا فیصله وشي لکه تا چېرته تللی وای یا لکه ته نه خبر ګلخان ما وفات شو جنازې له تلو موږ د هغې ځای نه رالوسو داسې به اخو پرون ټیک ټاک و اخو زما پیسو پرون ذمواري مې اخیستې وه زه بس الله دې وبخي به دواګانې ورته که ور وړه نو موږ به شو یو ښه زه ټیک شوه الله دې خوشحاله کړه زما باقي پاتې 1 لک روپۍ به کله راکې د څه باقي پاتې 1 لک روپۍ ولې ما تاله پیسې درکړي نه دي څه ګلخان ماما چې ذمواري اخیستې وه نو ولې هغه تا ته هغه نه ویلي چې زه بیا در کومه د هغه نه به یې زه څنګه علمه اخو مړ دی نو تا ته ما نه وی چې هغه ناجوړه دی په هغه باندې فیصلې مه کوه ها زه به اوس تپوس ته چا نه کوم د ګلخان ماما نه تپوس کوه که نه څنګه تپوس یې وکړم اخو مړ دی نو زه دې ورلېږمه که نه اقرب به داسې کار وکړي بار ته بوځي او دغلته به چې ته د کانډو ټرک وګورې هغې ته به سم دی چې د پاسه د باندې وخیږي او مړ شي هلته به ورته وویې لکه هغه زما د پیسو څنګه چل دی